ګرانو دوستانو، تاسې د ناول په تیره برخه کې واورېدل چې رنبیر له زندان آزاد شو او بالاخره له شمبونات سره د خپل کور په لور روان شو. او کله چې خپل کور ته ورسید، بیا د غوښتل چې د کړکۍ له لارې خپلې خور ته ورشي. خو کله چې هغه راویښه کړه او په لاس کې یې څه ور واچول، ګوري چې هغه یې خور نه وه، کومه بله نجلۍ وه. رنبیر ته پته نه وه چې دی د خپل خور کور ته نه، بلکې د دښمن کور ته راغلی دی، بلکې د ده په خپل کور کې د دښمن اړولی دي او خپل خور او پلار یې په کوم بل لورې تللی دي. راځئ چې واورو چې نور څه پېښېږي. زما خبره ومنه چې په کومه لاره راغلی په همغه لاره بیرته درومه. نو دغه کور ستا لپاره د نندنه له کلا څخه په خطر کې نه دی. ولاړ شه، بیړه کوه. هغه رنبیر د کړکۍ په لورې کشاوه، خو هغه بې حرکته چوپ ولاړ و. دې ته یې کتل. په دې وخت کې چا له بهر دروازه ډیکه کړه او غږ یې وکړ: د رملا دروازه خلاصه کړه. نجلۍ رنبیر ته وکتل او بیا یې وویل: پلار جانه خلاصوم وي. د نجلۍ ټول حواس په سترګو کې راټول شوي وو. رنبیر هم دې ته کتل، خو نور وضع د له زغم څخه بهر وه. د نجلۍ لاس یې وڅنډه او زنځیر یې خلاص کړ. ناڅاپه په یوه درب سره د دروازې دواړه پلې خلاصې شوې. مخامخ یې د مضبوطو مټو خاوند ایستلی توره ولاړ و. د هغه شاته څو تنه نور وسلوال کسان درېدلي وو. نجلۍ چیغې کړې: پلار جانه! اضطراري حالت کې څو ګامه په شاته ولاړه او خپله توره یې راوکښله. نجلۍ وویل: پلار جانه، هغه ماته هېڅ نه دي ویلي. د هغه لو ډاکو نه دی، د مهنچند زوی دی او د خپلې خور په لټه کې راغلی دی. په عمر پوخ سړي په یوه جټکه خپلې مټې د نجلۍ څخه خلاصې کړې. هغه یې د پونډۍ په لور ټېله کړه او چغې یې کړې: ته چوپه شه، زه پوهېږم چې دی څوک دی. ما د ده ملنډې واورېدې. بیا یې نوکرانو ته وکتل او چغه یې کړه: بې غیرتو، څه ته ګورې؟ ویې نیسئ. څلور وسلوال کسان کوټې ته ورننوتل او چغې یې کړې: ویې نیسئ، راګیر یې کړئ. د ماڼۍ له لاندېنۍ پوړ څخه هم د همدغسې چغې راوچتې شوې. نجلۍ پر برنډه کې له یوې ښځې سره غاړه غړۍ شوه او چغې یې وهلې: مور جانې، پلار جان مې ایسار کړه، هغه بې ګناه دی، هغه موږ ته هېڅ بد نه دي را رسولي. له رنبیر سره د دې معما په اړه د فکر کولو وخت نه و. هغه د کوټې په کونج کې د مضبوطو مټو خاوند ورو ورو ګامونه واخیستل او وړاندې ورغی. د رنبیر پر شاوخوا د وسلوالو کسانو کلابندي نوره هم تنګه شوه. د رنبیر زړه ور و، خو دلته یې پرېکړه نه شوای کولی چې څه وکړي. د مضبوطو مټو خاوند ورته وویل: ته په مقابله کې ځان نشي ژغورلی. د تورې لوبه زما لپاره نوې نه ده، خو کاشکې زه پوهېدای چې زما دښمن څوک دی. او بیا یې توره وغورځوله. د مضبوطو مټو خاوند ډاډمنه ساه واخیسته. ویې ویل: د بګوان شکر دی چې ته پخپله دلته راغلی، که نه نو ټول عمر به مې ستا لټون کاوه. لږ ځنډ وروسته رنبیر د لوڅو تورو په سیوري کې د ماڼۍ د هغه دروازې په لور روان و چې د سمندر په لور خلاصه وه. چې د دروازې ته ورسېدل، سپاهیانو د رنبیر لاسونه په یوه کلکه رسۍ تړلي وو. د مضبوطو مټو خاوند وویل: دی اوس زر تر زر د سیند پورې غاړې ته باید ورسوئ. تر سهاره د مخه باید د ده چاره وشي. د کلي خلک د دې پیښې څخه باید خبر نشي. که د سیند پورې غاړه چا ولیدل، ورته ووایي چې دا یو غل دی. که له تاسو څخه چا لټي وکړه، نو په دار به مو وځړوو. د رملا څو ګامه لرې له مور سره ولاړه وه او دغه خبرې یې اورېدې. کله چې یې وویل: پلار جانه، دا ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. د بګوان په خاطر سپاهیان ودروه. پلار یې ورته وویل: احمقه کېږه ما نه رمله، دا یو مار د بچي سر ټکول او خپل هېڅ ګناه نه ده. د موهنچند زوی په ژوند کې موږ ډاډه ژوند نشو کولی. ته د بګوان شکر کوه چې هغه زما په ژوند کې دلته راغی. نه پلار جانه، دا ګناه مه کوه. چوپه شه، زه خپل ډېر بد دښمن د زوی لپاره ستا اوښکې تویول نشم زغملی. ورځه خپلې کوټې ته ولاړه شه. د اتو تنو پیردارانو تر څارنې لاندې رنبیر له ماڼۍ څخه ووت. په ګڼو بوټو او ونو کې تېر شو. د سیند غاړې ته ورسېد. هلته یې وړوکې کښتۍ ولاړه وه. پیردارانو رنبیر له کښتۍ سره په ځمکه کېناوه. په پښو کې هم رسۍ ور واچولې. 3 تنه پیرداران له رنبیر سره ودرېدل او پاتې نورو کسانو کې له کښتۍ څخه اوبه بهر ته غورځولې. د
دوی ټول رمبیر ته ناشنا وو. لږ ځن وروسته د رمبیر سره په حیره کوونکو له ډلې څخه یو سپاهي چې د نورو مشر معلومېدله کښتۍ څخه د اوبو لرې کولو ډلې ته نږدې ورغی. ویې ویل بیړه کوه ناوخته کېږي. په هغوی کې یوه ځوان ځواب ورکړ د کښتۍ تل خراب دی. زما په نظر خو د ټولو سپرېدل پکې خطرناک دي. زما په نظر غوره دا ده چې نیمایي کسان یو ځلي او نیمایي نور بل ځل پورې وځي. هسې هم دغه کښتۍ د 5-6 کسانو څخه د زیاتو کسانو لپاره نه ده. سپاهي له لږ ځنډ وروسته ځواب ورکړ صحیح ده. هغه 4 کسان یو ځل پورې غاړې ته ورسوه. هغوی هلته پرېږده او بېرته راشه. بیا به موږ له بندي سره ولاړ شو. خو ځنډ ونه کړي. دوهم سپاهي پاروګان سنبال کړل. ویې ویل زه اوس راځم. په کښتۍ کې 5 کسان لاړل او پاتې 3 پیرهداران د رمبیر سره نږدې کېناستل. رمبیر چې د خپلو پیرهدارانو شمېر لږ ولید بیا یې هم مایوسي لږه نه شوه. هغه د مایوسۍ په حالت کې په ځمکه پروت و. 4 خواوو ته یې د مرګ له تیارو پرته هېڅ تر سترګو نه شول. هغه فکر کاوه د تقدیر دا ټوکه څومره عجیبه ده. آیا د همدې وخت په انتظار ما 5 کاله د یو بندي په بڼه تیر کړل؟ آیا د همدې وخت او حالت د لیدو لپاره ما هر ماښام او سهار د ژوند دعا کوله؟ زه له مرګ سره د غاړې غړۍ کېدو لپاره د نندنه تر ډګر پورې ووتم. خو هغه د دې ماڼۍ په دیوالونو کې ما ته غلی و او انتظار یې کاوه چې ما ته د دنیا تر حصار او ماڼۍ زیاته خوندي او په امن کې ښکارېدله. زه د هغه دښمن له جیل څخه راخوشي شوم او راغلم چې تر کنوج پورې به د بري بیرغونه رپېږي. او اوس زه د یوه داسې دښمن په لاسونو وژل کېږم چې نوم یې هم راته معلوم نه دی. شکنتلا چېرته ده؟ پلارجان چېرته دی؟ آیا زه اوس کوم خوب وینم؟ ناڅاپه د خپلو پیرهدارانو ته وکتل. ویې ویل ورونو زه له تاسو څخه یوازې یوه پوښتنه کوم. پیرهدارانو په چوپتیا درته وکتل. رمبیر وویل زه پوهېږم چې تاسو زما په وژلو مجبور یې. د خپل سردار حکم منل ستاسو فرض دی. زه له تاسو څخه د رحم غوښتنه نه کوم. خو له مرګه وړاندې زه یوازې پر دې ځان پوهول غواړم چې ستاسو هر سردار چې زما د وژلو امر یې وکړ څوک دی. پیرهدارانو تر لږ ځنډه په چوپتیا خوله یو او بل ته وکتل. بیا هغوی کې یوه ځواب ورکړ موږ تا ته یوازې دومره وایو چې زموږ د سردار نوم چې کرشن دی او د هغه ماڼۍ ته د شپې مهال د غله په څېر ستا د ورتللو نه وروسته ته له دې پرته د بل څه سلوک حقدار نه یې. کرشن له نامه اورېدو سره د رمبیر له سترګو څخه ټولې پردې لرې شوې وې. نور دلته هېڅ خبره معما نه وه. څو شېبې چوپتیا وه او بیا په غریو نیولي اواز وویل زه د سردار موهنچند زوی یم او د تاسو څخه د خپل پلار او خور د احوال پوښتنه کوم. یو پیرهدار ځواب ورکړ هغه مړه شوي دي. د رمبیر له خولې تر ډېره وخته څه خبره ونه وتله. نور ژوند او مرګ دواړه دته بې حقیقته شوي وو. دوهم سپاهي وویل ستا د پلار په باب خو په ډاډ سره وایو چې هغه په دې دنیا کې نشته. خو د خور په باب دې د باګوان ښه پوهېږي. د هغې په باب ویل کېږي چې سیند ته یې ځان وغورځاوه خو هېچا یې مړی نه دی لیدلی. رمبیر په رېږېدلي غږ پوښتنه وکړه زما پلار جکرنشن وواژه؟ هوکې سپاهي ځواب ورکړ خو د داسې خبرو له یادولو څخه اوس څه ګټه؟ غوره دا ده چې ته باګوان یاد کړي. د رمبیر خپه او مایوسه سترګې په چوپه فضا کې سرګردانه وي. د هغه ضمیر د هغو دیوتاګانو په بېوسۍ ملنډې وهلې چې د هغوی د سپېڅلتیا په خاطر دی د خپل د سر د قربانولو په اراده 5 کاله وړاندې له خپل کوره وتلی و. ناڅاپه د ده په زړه کې له جیکرشن څخه د بدل اخیستلو لپاره د ژوندي پاتې کېدو هیله راویښه شوه. هغه وخت د زخم خوړلي ضمیر په چغو شو رمبیره په دې دنیا کې یوازې نه یې. د دې هېواد په میلیونونو انسانان ستا څخه زیات مظلوم دي او جیکرشن هم یوازې نه دی. د دې هېواد د هر اوسېدونکي بل د برلاسۍ وروسته به جیکرشن بدلیږي. د دې سمندر هر لوی کب واړه کبان ژوندي تېروي. دغه کلتور یوازې د ټیټ ذاتو دښمن نه دی بلکې د هر هغه انسان دښمن دی چې د یوه ځواک په وړاندې سر ټیټوي. د دې کلتور دیوتا د هر هغه ظالم او جابر انسان ملاتړ کوونکی دی چې د نورو انسانانو پر ورمېږو د سپرېدو همت کوي. د دیوتاګانو پالونکي چې هر کال ستا له پلار څخه د حرج وړو لپاره راتلل اوس به جیکرشن ته راځي او خرج به ترې وړي. ستا جګړه او په جیل کې لوېدل دواړه بې هدفه وو او اوس ستا مرګ هم بې هدفه دی. ستا وینه پر دې خاوره تویېدونکې ده چې د بې شمېره مظلومو او بې ګناهو وینې زبېښلې دي. رمبیر په همدې خیالونو کې ډوب و چې ناڅاپه یې زیات او کم 10 ګامه وړاندې په
بوټي او ونو کې خوځېدونکی شی تر سترګو شو. څو شېبې په ځیر ځیر ولیدل، دا یې احساس کړه چې یو انسان ښویېږي. له دې سره جوخت د مایوسۍ په تورو تیارو کې دا امید یوه نښه وړانګه تر نظر ورغله. ښویېدونکي له څو ګامه ښویېدو وروسته ودرېد او سر یې اوچت کړ، شاته یې وکتل او بیا یې په لاس اشاره وکړه او بیا چوپ او غلی ځای پر ځای پروت پاتې شو. د تېر پهرهدارانو د کښتۍ په انتظار سیند خواته وکتل. ناشنا له لږ ځنډ وروسته دوهم ځلې په ځمکه ښویېدل پیل کړل او ورو ورو وړاندې راتلو. له دې سره جوخت بیا رمبیر د هغه تر شا 18 تنه نور هم ولیدل چې په ښویېدو ورنږدې کېدل. د هغه وینه چې څه شېبه وړاندې یخه شوې وه اوس ډېره ګړندۍ په رګونو کې ګرځېدله. ژوند غېږه ورته شلولې وه. له ده سره غاړه غړی کېدو لپاره وړاندې ور روان و. ناڅاپه د پیرهدارانو مشر جګ شو او په ځیر یې پورې غاړې ته وکتل. ویې ویل: بدبخته، تر اوسه راستانه نه شول. سهار کېدونکی دی او سردار به په غوسه او ناکرارۍ زموږ انتظار کوي. موږ که بندي لومړی بیولی وی دا به غوره وه. دوهم پیرهدار وویل چې زه ستا له غوسې وېرېدم. که نه هغه وخت مې غوښتل چې ووایم بندي دلته ووژنو او مړی به یې په لومړۍ پیره کې پورې غاړې ته واستوو. مشر په کړس کړس وخندل. ویې ویل: واه واه، څومره هوښیاره خبره دې وکړه. که د هغه دلته وژل هدف وای نو بیا د دومره خلکو پورې غاړې ته پرېوتل څه ضرورت لپاره و. سردار امر کړی چې بندي پورې غاړې ته بوځي او ویې وژني. نه پوهېږي، سردار ډېر وړاندې فکر کوي. د پیرهدارانو مشر دا وویل او بیا یې په ناکرارۍ په قدم وهلو پیل وکړ. د ریګونو ښویېدونکي خلک اوس ډېر رانږدې شوي وو. د پیرهدارانو خبرې پای ته رسېدلې وې او اوس د هغوی چوپتیا د رمبیر لپاره د اندېښنې وړ وه. هغه پر دې باوري شوی و چې په بوټو کې غلي راغلي کسان تقدیر د مرستې ته راستولي دي. خو ده اندېښنه درلوده چې که پهرهداران د هغوی په راتګ خبر شي نو تر هر څه د مخه به د ده د وژلو هڅه وکړي. ځکه خو د خپلو مرستندویو ته د فرصت برابرولو په خاطر د پهرهدارانو په خبرو بوختېدل لازم بلل. رمبیر د هغوی پام ځان ته ورواړه او ورته ویې ویل: تاسو پوهېږئ چې د مسلمانانو پوځ په نږدې وخت کې یو ځل بیا پر دې هېواد حمله کوي او اوس په دوی د بیرته ستنېدو پر ځای دا هېواد نیسي او حکومت به پرې کوي. پهرهدارانو د جواب پر ځای په اندېښنه د هغه خولې ته کتل. رمبیر بیا وویل: کله چې هغوی دې سیمې ته راشي نو جیکرنشن غوندې خلک چې څومره ظالمان دي هومره به بې همته ثابت شي. د پیرهدارانو مشر وویل: ته پوهېږې چې مرګ خو هسې هم راغلی دی. له دې زیات ته نور څه کولی شي. خو که تا زموږ د سردار په باب څه ګستاخي وکړه زه به همدلته ژبه درنه غوڅه کړم. رمبیر وویل: که ستا سردار احمق نه وای نو داسې فکر یې ولې کاوه چې زه یوازې ماڼۍ ته ننوتلی یم؟ زما 50 کسان د محل څخه بهر د لوی دروازې سره ولاړ وو. زما باور دی چې هغوی به تر اوسه پورې ماڼۍ نیولې وي او جیکرشن به یې غرغره کړې وي. تاسو له خپل سردار څخه زیات کم عقل یاست. همدا اوس ستاسو شا او ښي او کیڼې خواته زما کسان درېدلي دي. سترګې وغړوئ. ویې ویل: زما باور دی چې هغوی به تر اوسه پورې ماڼۍ نیولې وي او جیکرشن به یې غرغره کړی وي او تاسو له خپل سردار څخه زیات کم عقل یاست. همدا اوس ستاسو شا او کیڼې خواته زما کسان درېدلي دي. سترګې وغړوئ او ویې ګورئ. پیرهدارانو په حیرانۍ شاوخوا 10 تنه وسلوال کسان ولیدل. د هغوی مخونه پټ وو. رمبیر د دوی له لیدو پرته پر دې باوري و چې هغوی د ده کلیوال دي او یو پکې شمبونات دی. رمبیر حمله راوړونکو ته مخ ورواړه او ویې ویل: دوی ته څه مه وایئ، بیچارهګان نوکران دي. د رمبیر تدبیر کامیاب و. حمله کوونکو د پیرهدارانو له وارخطایۍ څخه ګټه واخیسته او کلک یې راایسار کړل. هغوی د شور ماشور او یا د مقاومت پر ځای وسلې کېښودې. یو تن راوړاندې شو. د رمبیر د لاس او پښو پړی یې وشلول. رمبیر جګ شو. د یوه تن له لاسه یې توره واخیسته او وارخطا پیرهدارانو ته یې وویل:
که تاسو د خپل سر خیر غواړئ نو چوپ له موږ سره راځئ. د پردارانو مشر لاسونه په سلام پورته کړل او ویې ویل باداره په موږ رحم وکړه. رنبیر خپلو مرستندویانو ته وویل دوی د بوټو منځ ته یوسئ او لاسونه او پښې یې وتړئ. د دوی سره خبرو اترو ته ضرورت نشته، خو که کوم یو شور کاوه ورمېږې ور غوڅ کړئ. د دې کسانو پیرداران ونیول او د بوټو شاته یې یوړل. هغوی په پګړیو او دسمالونو یې کلک وتړل او په بوټو کې یې پټ کړل. رنبیر د دوو کسانو ته لارښوونه وکړه چې ایستلې توره د هغوی پر سر ودرېږي او بیا دې د نورو مرستندویو سره بیرته د سیند څنډې په لور راوګرځي. چې له بندیانو څخه لرې شو، رنبیر خپلو مرسته کوونکو ته وکتل. ویې ویل زه وېرېږم چې هغوی له تاسو څخه کوم یو ونه پېژني، ځکه ما د دوی د وړاندې له تاسو سره خبرې مناسب ونه بللې. خو زه ستاسو د مخونو له لیدو پرته ټول پېژنم. تر دې وروسته رنبیر د خپلو کلیوالو د نوم اخیستلو او یو پر بل پسې ورسره غیږ په غیږ شو. یوازې 4 تنه داسې وو چې د هغوی پر ځای رنبیر د بل چا نوم اخیستی و. د ټولو په منځ کې هغه د شمبونات نوم واخیستو. هغه ورسره غاړه غړی کېدو پر ځای غبرګ لاسونه اوچت ونیول او ویې ویل بادار اوس د خبرو وخت نه دی، موږ باید د لمر ختو نه وړاندې په میلیونونو لارې لرې ولاړ شو. ما اسونه له دې ځایه لږ لرې پرېښي دي، راځئ. رنبیر وویل تر اوسه لا لږ کار پاتې دی، تاسو ټول دلته اوسئ. زما سره یوازې 3 کسان راشئ. شمبوناته ته د هغو بندیانو ته ورشه، داسې خبرې وکړه چې هغوی ته دا ثابته شي چې دغه کسان د دې کلي نه دي بلکې له دننه څخه له ما سره راغلي دي. او کوم کسان چې له هغوی سره ولاړ دي هغوی ځانګړي وپوهوه چې د دوی د وړاندې او کوم کسان چې له هغوی سره ولاړ دي هغوی ځانګړي وپوهوه چې د دوی د وړاندې چوپ اوسي او له ناستو څخه یو څوک لاړ شي. هغه اسونه دلته راولي. لږ ځنډ وروسته رنبیر او 3 نور ملګري د سیند پر څنډه ناست وو او دوی ته نږدې کېدونکې کښتۍ ته یې کتل. کښتۍ نږدې ورغله نو د رنبیر د ملګریو د ده په اشاره مخونه بل لوري ته واړول. رنبیر جګ شو، وړاندې ورغی او تر غونډو پورې په اوبو کې کېناسته او چې کښتۍ نوره هم نږدې شوه هغه مخ ته په لپه اوبه شیندلې. په کښتۍ کې یوازې 1 تن سپور و. کله چې کښتۍ 4-5 قدمه ور نږدې شو نو رنبیر یې په مخ کې ودرېد. د کښتۍ چلوونکي رنبیر وپېژند او د خطر احساس یې وکړ. غوښتل یې د کښتۍ مخ واړوي، خو د سترګو په رپ کې رنبیر ور وخوت او دواړه لاسونه یې د پریشانه ماڼوګانو پر سر ودرول. د رنبیر ملګري ورغله او د هغه دواړه لاس او پښې د کښتۍ په پړې وتړل. رنبیر یې پګړۍ په خوله کې ور دننه کړه. ویې ویل وروسته بیا له کښتۍ نه راکوز شو او کښتۍ ته یې په ډېرو اوبو ته ور ټېل وهله. د رنبیر نورو ملګرو چې لږ لرې غلي وو او دغه ننداره یې لیدله په منډه ځانونه ور ورسول. رنبیر ترې وپوښتل اوس به په ماڼۍ کې څومره پیرداران وي؟ عمر خوړلي سړي چې د رنبیر د پلار پخوانی نوکر و ځواب ورکړ په ماڼۍ کې تر 15-20 تنو زیات نه وي، خو په کلي کې د جیکرشن تقریبا 1.5 تنه سپاهیان اوسي. جیکرشن په ماڼۍ کې د قبضې نه وروسته د کلي زیاتره خلک وشړل او کورونه یې خپلو سپاهیانو ته ورکړل. موږ یوازې ستا د ژغورنې په خاطر د دغه خطر جرأت وکړ. د بګوان په خاطر تاسو پر محل د حملې نیت پرېږدئ او د ځان د ژغورنې فکر وکړئ چې سهار شي چې ګرشن به د دې سیمې لویشت په لویشت خاوره ولټوي. رنبیر وویل زه ستاسو ژوند په خطر کې نشم غورځولی، خو زه واده در سره کوم چې ډېر ژر به بیا راشم. اوس زه یوازې د خپل پلار او شکندلا د احوال پوښتنه در څخه کوم. کلیوالو په خفګان یو بل ته وکتل. رنبیر وویل ستاسو د پریشانۍ ضرورت نشته. د جیکرشن کسانو زما د پلارجان په اړه راته وویل چې هغه وژل شوي دي، خو زه د شکندلا په اړه معلومات غواړم. عمر خوړلي سړي ځواب ورکړ ماښام نږدې و چې کله د جیکرشن کسانو په محل حمله وکړه. څو کسان بر بام ولاړو. د بهرني دیوال څخه په تېرېدونکو کسانو یې غشي ورول. پاتې کسانو د ماڼۍ د 2 دروازو ساتنه کوله. شکندلا توره په لاس کې د ماڼۍ دننه له یوې ګوښې څخه بلې ته تله او سپاهیانې جګړې ته هڅول. تر لمر لوېدو پورې د ګوتو په شمار ساتونکي هغوی ایثار کړي وو. موږ هیله درلوده چې د کلي خلک به مرستې ته راشي، خو د جیکرشن د پوځ بلې برخې پر کلي حمله وکړه او د کلي خلک چې ستا د پلار له وژل کېدو سره یې همت بایللی و له معمولي مقابلې وروسته وسلې وغورځولې. لمر لوېدو سره سم 4
خواو دښمن پر کلا حمله ور وړه او په همغه لومړنۍ حمله کې یو شمېر کسان تر دیوال واوښتل او ماڼۍ ته ننوتل. هغوی زموږ سپاهیان یوې خواته په شا کړل او لویه دروازه یې خلاصه کړه. یو شمېر سپاهیانو وسلې کېښودې خو نورو تر ډېره وخته لا مقاومت کاوه. د تیارې په زیاتېدو د خلکو په چیغو او کوکو کله کله د شکنتلا غږ هم اورېدل کېده. هغه کسان هم چې له بامه غشي ویشتل له موږ سره یو ځای شول. موږ په یوه زوروره حمله د دښمن پښې ولړزولې، خو شمېر مو ورو ورو کمېده. دښمن ډېر زر موږ مات کړو. چې زه ټپي شوم، ختیځ لوري دروازې ته مې منډه واخیستله. هلته لا تر دې وخته پورې زموږ څو کسانو پښې خرلې وې او د دښمن ډلې چې ښایي په تیاره کې به یې له یرغل څخه ویره درلودله لرې دې ته چغې وهلې. زه په تیاره کې دښمن له نظره غلی او د خپلو ملګرو سره یو ځای شوم. لږ ځنډ وروسته شکندلا هم له 2 تنو سره د د ونو په منځ کې غلی هلته راغله. ما په تیاره کې د هغې غږ وپېژانده او تر لاس مې ونیوه. ومې پوهوله چې نور باید بهر ته ووځي. موږ لوبه بایللې ده. له دغه کونج څخه پرته نوره ماڼۍ دښمن نیولې وه. په دې کې دښمن یو تن په لوړ غږ وویل: ستاسو 18 تنو جګړه بې ګټې ده. که ژوند غواړئ وسلې وغورځوئ. موږ د وسلو غورځولو په ځای دروازه خلاصه کړه او بهر ته ووتو. د دروازې څخه بهر د دښمن څو تنه موږ په کمین کې ناست وو. هغوی پر موږ غشي ورول. څو ملګري مو ځای په ځای ولوېدل، خو تر هغو وروسته دښمن په موږ پسې راتلل ضروري ونه بلل. زما باور دی چې شکندلا له ما سره بهر ته راووتله. له هغې وروسته ما ته معلومه نه شوه چې هغه چېرته ولاړه. نه شتمن څوک ولیدل چې سیند ته یې ځان وغورځاوه. خو هغه په پوره باور داسې ویلي چې هغه شکندلا وه. هغه په پوره باور داسې نه دی ویلي چې هغه شکندلا وه. ته پوهېږې چې د هغې ښه لامبوزده وه. زما باور دی چې هغه به د سیند څخه پورې وتلی وي. زه د خپلو زخمونو په سبب تر بلې ورځې پورې د سیند په غاړه په بوټو کې غلی وم. له هغې وروسته چې د جګرشن کسانو زه ونیولم، هغه ته یې وروستم. هغه غوښتل ما ووژني، خو لور او مېرمن یې زما په بوډاتوب زړه وسوځاوه. د هغوی په سپارښتنه یې وبخل. رنبیر پوښتنه وکړه: لچمن چېرته دی؟ خوړلي سړي ځواب ورکړ: هغه کلی پرېښی او چېرته تللی دی. رنبیر بیا وپوښتل: پلار جان مې په ماڼۍ کې له یرغل څخه د مخه وژل شوی و؟ هوکې، هغه یې له سیند څخه پورې غاړې ته د سردار نواب چند په کلي کې وژلی و. سردار نواب چند هم هغه ته پیغام استولی و چې د اس مذهبي پیشوا او د سیمې سرداران ورته راغلي دي. هغوی له تاسو سره ګوري. د ده روغتیا هم ښه نه وه، خو بیا یې هم سهار وختي 2 تنه نوکران ورسره کړل او هلته ورغی. په هغو نوکرانو کې یو زما وراره دیال و او انوپ چند په باغ کې د آس د مذهبي مشر او د سیمې د نورو سردارانو څخه پرته د بهر د څو کسانو په ډله کې جیکرنشن هم و. مذهبي پیشوا او د سیمې سردارانو ستا پلار جان د لوی راجا پر خلاف د شهزاده په دسیسه کې د شریکېدو لپاره ور وباله، خو هغه انکار ترې وکړ او ځواب یې وکړ: د مسلمانانو په خلاف چې زموږ راجا څومره بې همتي کړې، پر هغې زه خفه یم، خو د پلار پر خلاف د زوی په دسیسه کې ځان نه ور شریکوم. زه دا هم نشم زغملی چې د کالنجر ګولیار پوځونه دې زموږ په وطن راوخیږي. شهزاده که د خپل پلار پر تخت پر کېناستلو بریالی هم شي، دا به د ده بری نه بلکې د کالنجر د راجا بری وي. شهزاده به د هغه د لاس اله وي. تاسو خپل راجا ته د بې همتۍ پیغور ورکولی شئ، خو زه دا پوښتنه کوم چې کله مسلمانانو یرغل وکړ، د کالنجر او ګولیار پوځونه چېرته پټ وو؟ که په هغوی کې زیات غیرت وای، نو په کور کې د کېناستو نندارې پر ځای زموږ د راجا مرستې ته ولې رانغلل؟ ګرانو دوستانو، د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې برخې د لوی الله په امان.